د پنجرو تر شا د یوه بندي ورور کیسه. ناظم اغانور دلسوز، ډیپلوما محتمیم صالح. له درده ډکه د یو ځوان کیسه ده، له درده ډکه د یو ځوان کیسه ده، د یو پښتون بندي جانان کیسه ده. په اورېدو مې زړه اور واخیستی، پر مخ د اوښکو سیلاب زور واخیستی. ویل کلیوال یم د ښار نه یم وروره، ساده سړی یم هوښیار نه یم وروره. ویل ما پر مځکه بزګري کوله، ما یو حلاله مزدوري کوله. د نن نه 2 کاله پخوا کیسه ده، چې بندي نه ومه زما کیسه ده. بیلچه په لاس د مځکې کار مې کوئ، زه وم ولاړ د اوبو وار مې کوئ. زه یې راوړی یم د کار له سره، بس یې راوړی یم د لار د سره. اوس په لاسو کې زولنې مې ګوره، ته وروره دا د غم کیسې مې ګوره. کوچني ورونه مې پر کور پاته سوه، سپین ږیری پلار سپین سرې مور پاته سوه. ورونه مې 2 سوه و بابا ته پاته، هر څه مې پاته سوه و شاته پاته. بس یوه ورځ ناست په سوچو کې ومه، ډوب سوی زه په خپل غمو کې ومه. چې چا را غږ کړ ویل پلانکه یې راسه، راځه راځه بیرون سړی راسه. ویل ملاقات ته دې کسان راغلي، پوهېږم ډېر ستړي ستومان راغلي. په دې خبره ډېر خوشحاله سومه، زه یې لیدو ته ډېر بېحاله سومه. فکر مې دا و چې راغلی بابا، تر کال ډېر ما نه و لیدلی بابا. له بنده ووتم روان سومه زه، خو په لیدو یې حیران سومه زه. هلته یوه ښځه خوارکۍ ولاړه، ماشوم ورور بل مې مورکۍ ولاړه. په چغو چغو یې ژړله مورکۍ، کله چې ما ته یې کتله مورکۍ. ویل رنګ دې تور زړه دې زهیر دی زویه، ویل ستا لاسونو کې زنځیر دی زویه. مورکۍ ژړل ما تسلي ورکول، تش مې کتل ما تسلي ورکول. زړه مې ژړل خوله مې خندا کوله، د مور لپاره مې مسکا کوله. خو مور ژړل هېڅ یې آرام نه کوئ، بس یې کتل هېڅ یې آرام نه کوئ. زه په غوسه سم، ما ویل ځمه مورې، که داسې ژاړې نه راځمه مورې. د مور په سترګو پوهېدلمه زه، خو پټ پټ ځان ته ژړېدلمه زه. بس مې پوښتنه د بابا وکړله، د پاته ورور او د چا وکړله. ما ویل بابا څنګه راغلی نه دی، کلونه تېر سوه ما لیدلی نه دی. ویل زویه پلار دې سوه کور ته پاته، او هلته ستا و کشر ورور ته پاته. ویل کشر ورور دې کتابونه وایي، راتللی نسي سبقونه وایي. په څنګ کې ناست ورور مې یو څه ویله، په غمجن زړه یې راته وویله. ویل یې ولې نه راځې و کور ته لالا، ټوله درواغ وایي و مور ته لالا.
ما ویل راځم دلته روپۍ ګټمه تا ته جامې تا ته څپلۍ ګټمه خو ماشوم ورور راته یو څه وویل د زړه له درده یې په خوله وویل ویل هغه بل لالا بمبار کې مړ سو روان مسجد ته و په لار کې مړ سو چې مو ښخ کړی بیا راغلی نه دی مور وایي راځي خو ما لیدلی نه دی هغه هم ویل چې زه روپۍ راوړمه کور ته اوړه کور ته ډوډۍ راوړمه لالا هغه هم درواغجن سو ولاړی زما او د مور څه ګیلمن سو ولاړی ویل یې ته هم درواغجن یې وروره ته نو د چا څه ګیلمن یې وروره بس یوه چغه مې تر خولې وتلې داسې یو غچه مې تر زړه وتلې مور ته مې وویل مورې څه اورمه چې د شهید ورور خبر څه اورمه مور مې څه نه ویل ژړل یې راته بس یې سونګۍ سونګۍ وهل یې راته مې پوښتنه د بابا وکړله د پلار پوښتنه مې بیا وکړله خو مور مې نه ورور مې بیا دا وویل خو په مظلومه خوله یې بیا وویل وروره ګوره هم بابا مړ سوی هم مې بابا هم مې لالا مړ سوی یوازې زه او مور تنها یو پاته ولې دربار ته د الله یو پاته بابا مو هم په هدیره کې ښخ کړي لالا مو هم په هدیره کې ښخ کړي وخت مو پوره د ملاقات سو ولاړل زړه مې ژړل زړګی مې مات سو ولاړه د هغه نور دلسوز کلمه واوره زما پر حال باندې عالمه واوره صبر مې کړی خپل الله ته وروره بل هېڅ امید نه لرم چاته وروره